تاسې ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن درښایم. د هغې اپلیکیشن په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې د خپل کمپیوټر ټولې شارټکټ ګانې په ډېرې اسانۍ سره یادې کړئ. نو که تاسې هم غواړئ چې دغه اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کړو او څنګه ترې استفاده کولی شو، نو دغه ویډیو ضرور تر اخره پورې وګورئ. نو زه د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې نو که تاسې هم غواړئ چې د خپل کمپیوټر شارټکټ کیانې یادې کړئ، نو د هغې دپاره به تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن به زه تاسې ته د ویډیو په اخره کې وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. دا چې کله تاسې ډاونلوډ کړو دا به تاسې خلاص کړئ. دلته به تاسې په شارټکټ کیز باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې اوس تاسې غواړئ د هر یو سافټویر شارټکټ کیانې وګورئ، نو تاسې په هغه باندې کلیک کوئ. نو زه غواړم چې د MS Word شارټکټ کیانې وګورم. کنټرول A د سلیکټ دپاره دی، کنټرول B د بولډ دپاره دی، کنټرول F د اوپن سرچ باکس دپاره دی، کنټرول I د ایټارلیک دپاره دی. نو دلته نه تاسې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د هر یو سافټویر شارټکټ کیانې په ډېرې اسانۍ سره یادې کړئ. نو دغه اپلیکیشن به زه اوس تاسې ته وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. نو تاسې به پلی سټور خلاص کړئ. دلته سرچ کې به ولیکئ کمپیوټر. شارټکټ کی دا به تاسې سرچ کوئ. د دغه اپلیکیشن نوم چې دی تاسې ته به زموږ د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري، نو تاسې دلته نه هم لیکلی شئ. نو دغه اولنی اپلیکیشن دی، تاسې په دغه باندې کلیک وکړئ. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی ما په ډسکرپشن کې هم پرېښی دی، تاسې هلته نه هم ډاونلوډولی شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوي د سره لایک کړئ، ضرور د خپل ملګرو سره شیر کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته یې ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.